ځان پټ ساتل. نیکان خلک خپل عبادت پټوي. ها بعض عبادتونه نه پټېږي، لکه اوس جمع سره مونځ دا نه پټېږي. درس کې کېناسته، دین زده کول، نورو ته دین ښووه. بعض داسې نور اعمال دي چې هغه نه پټېږي، خو چې کم پټېږي هغه پټ ساته. روجې دې نیولې ده، لازم دی چې ته بس سړي ته زما روژه ده نه، ته لکه څه خورې څه څکې نه نه یاره الله دې عزتمند کو بارک الله فیک نه بس نه بس خبر ختم نه نه زما روژه ده زما روژه څه ضرورت دی ټکي ته زما روژه ده. ها د شپې ته تهجد لره پاسې هغه کوم رب دپاره چې کې هغه دېري بس ختمه شوه خبره. سحر به دا کیسه کول چې یاره خوب مې پوره نه دی شوی او بس په سر مې دړلی او یو ځله پاڅېدم او 2 رکعاته مې وکړو 4 مې وکړو. ولې دا خبرې کوې؟ هلته پلانې کور د هغو سره مې مرسته وکړه، هلته یتیم و، هلته جومات و، هلته لاره و، هلته کوڅه. ولې دا خبرې بیانې؟ دا خبرې د هغه الله سره راساته. داسې رب دی چې ذره برابر عمل د هغه سره خوا کې نه ضایع کېږي. ذره برابر عمل دی، ذره دا نه ضایع کېږي. خلکو ته یې مه بیانوه. ها او دا راته یو فایده ذکر کړم. کم سړی چې ځان پټوي او خپل عبادت نه راښکاره کوي، الله یې راښکاره کوي. دا فایده یاده کړئ. لکه ډېر داسې نیکان خلک تېر شوي دي او شتي چې هغوی خپل اعمال پټوي خو الله یې ځلوي. په څه طریقه سره هغه کار یې راښکاره شي. لکه شیخ ابن جبرین رحمه الله د سعودي عرب په غټو علماو کې لوی عالم و. سعودي عرب کې اوس علما ډېر مشهور شوي نو غټ علما دلته ډېر زیات دي، لکه شیخ ابن باز رحمه الله، بیا په هغه پسې شیخ ابن عثیمین، بیا شیخ ابن جبرین. او الله ما ته دا شرف حاصل کړی چې شیخ ابن جبرین زما استاذ. شیخ ابن جبرین رحمه الله مبارک یو عالم دا قصه بیانوله او زه ورته ناست وم، ما اورېدلې وه. زه په خپله په هغه ټیم په هغه درس کې وم. وی دلته د سوي دي چې دلته ملګري پېژني، سوي د دلته نږدې دي دې علاقه کې. دلته د شیخ کور هم او جومات هم دلته و، درسونه به یې چې کوم جومات کې کوو. دلته یو کس راغلی و په هوټل کې اوسېدو. که تاسو خیال کړی دی دایري باندې چې ځي نو په دې غاړه باندې هوټلې راځي، کوم چې خلک پکې اوسېږي د خوراک هغه هوټلې نه یم، هغه اوسېدو هغه دغه ځای کې راځي یو څو. دې ځای کې یو سړی اوسېدو، هغه د کینسر بیمار و. هغه د بهر نه علاج له راغلی و، د بل علاقې نه دلته راغلی و علاج. او د هغه باندې یعنې ډېره لویه خرچه راتله. نو د هغې نه یو لوی تاجر خبر شو چې بهی داسې یو غریب سړی دی دلته هوټل کې اوسېږي، د بل علاقې نه راغلی، علاج له پیسې پکار دی. او دا خلک ماشاءالله الله وله مال ورکړی دی، خو د لګولو په چل هم سم پوهېږي. نو هغه بیا په ده پسې راغی په خپله، کوم ځای کې اوسېږي کوم ځای کې نه اوسېږي چې دا خرچه ټوله زه وکړم. نو چې راغی د هغه سړي د دې کمرې مخې ته خوراک او هر څه پراته و، لفافه پرته وه. ولې ورته وټکوه کس راووتو. ورته وي دا خوراک هغه ورته وي دا ته راوړې وي؟ نه زه خو نه راوړم، زه خو رالم دلته پراته. نو وي دا څوک دی د الله بنده چې زه سهار راپاسم سهار مانځله ځمه دلته دا هر څه پراته یو لوی شی راوړی او دا لفافه په دې کې پیسې پرتې روزانه. نو د کوم عالم چې دا قصه بیانې هغه ویلي تاجر ما ته خبره کوله چې زه هم حیران شوم چې دا د کوم ځای نه دومره ده سره مرسته کوي څوک او پته یې نه لګي او پیسې روزانه دله ورکوي. نو یې زه ورته پټ کېناستمه د شپې چې زه به دا سړی معلوموم دا څوک دی. وی ګاډي کې ناست وم، سهار مانځه ته داسې نیمه ګنټه 40 منټه پاتې یو کس راغی ګاډي نه کوشو او د دې مخ نه دا شماغ تاو کړی و، په دې تلو کې ما ونه لید چې را کوشو نو ما ولیدو تکه سپینه ږیره وه او څومره ښکلی سړی و.
او بیا ګاډي ته وکتو لاړ وایي زه بس هم شاته لاړم دې سړي سره میلاوېدو غواړي دا خو یو ناشنا مؤمن دی وایي زه بس هم لاړم هغه کور ته ورننوت کور خوا کې وایي جومات اذان چې کله وشو زه ناست ناست وي هغه راووتو دی جومات ته منزله ته وایي زه منزله ورغلم چې کله مونځ ختم شو او درس دپاره اعلان وشو چې به شیخ ابن جبرین رحمه الله درس به او پلانی کتاب کې د هغه روزمره درسونه به سهار منځ نه بعد مازدیګر ماښام ماسخوتن دا به په مخه وی کرسۍ ته هغه سپین ږیری وختو کوم چې مال ته لیدلی و د درس کرسۍ ته هغه سپین ږیری وختو کوم چې مال ته لیدلی و سامان وړو دا یو بوډا انسان زامنی دی او ښه مالداره دی او هر څه ور الله ورکړي دی په خپله ځي هغه ته هر څه یږدي او بیا راځي او نه یې ښکاره کوله خو الله را ښکاره کړو یعنې په دې تورو تیارو کې د څه پته لګېده خبره مې دې پوره واوسه چې ته ځان نه ښکاره کړې که نه الله دې ځلی خو چې ځان ښکاره کې او هر ځای کې وې ما دا او ما دغه او ما داسې الله یې شرموي نو عبادت پټ ساته د الله سره رازونه ساته د الله سره څه ساته رازونه چې په هغې ته مطمئن یې که زه مړ شم او الله ته مخامخ شم نو زما د هغه سره رازونه دي چې هغه صرف الله ته معلوم دي او بیا ما ته معلوم دي بس داسې رازونه د الله سره ساته چې ته پرې مطمئن یې ته ورته خوشحاله دا خبره ټوله ما دې پوره واوسته چې رجل ذکر الله خالیا ځان له ناسته الله ورته رایاد شو په ژړا شو الله ورته رایاد شو د هغه عظمت د هغه شان د هغه صفات د هغه نومونه د هغه لویوالی ورته رایاد شو اوس په ژړا شو او څومره اوچت انسان اوس ګوره دا ژړا معمولي عبادت نه دی د دې د لاسه الله دله ځای ورکړو قیامت پر ورځ به څه کړي د عرش په سوري کې د دې دپاره امام بخاري دا حدیث راوړی وایي معمولي مه ګڼه دا عبادت د عرش په سوري کې به ته ځای میلاو شي د دې نه علاوه ډېر حدیثونه دي یو څو به ته زه ذکر کړم یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذي راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیس شیء احب الی الله من قطرتین د الله دوه قطرې ډېرې خوښې دي ډېرې زیاتې خوښې دي قطرة دموع فی خشیة الله هغه قطره د اوښکې چې د الله د یېرې د لاسه ستا د سترګو نه وبهیږي وقطرة دم تهراق فی سبیل الله او د الله په لار کې چې د وینې یو قطره د بدن نه لاړه شي دا دوه قطرې د رب العالمین انتهایي خوښې دي د فضیلت د جړه یو حدیث کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا یلج النار رجل بکا من خشیة الله یو سړی چې د الله د یېرې د لاسه جاړي دی به جهنم ته نه ځي حتى يعود اللبن في الضرع تر دې چې دا پی د غولانځو ته واپس شي نو پی چې ته واپس کېږي نه واپس کېږي ماته وایي دا سړی جهنم ته نه ځي څوک د الله د یېرې نه جاړي یو حدیث کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا تیر شوی روایت هم امام ترمذي راوړی دا هم امام ترمذي راوړی وایي دوه سترګې دي چې د جهنم اور به پرې نه لګي په دوو سترګو به د جهنم اور نه لګي عین بکت من خشیة الله هغه سترګې چې د الله د یېرې نه جړلي وعین باتت تحرس فی سبیل الله او هغه سترګه چې په جهاد کې د الله په لار کې د شپې چوکیداري کړي په دې دوو سترګو باندې جهنم اور نه لګي د معمولي سترګې نه وي چې د الله د یېرې نه ترې اوښکې به وي دا به هم څوک وي د چا سترګه به او چې
په جهاد کې چوکیداري کوي د شپې ناست دی او د دشمن یره او دې ناسې څوکۍ کوي نو دا هم صحیح ایماني نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دې دوو سترګو ته د جهنم اور نه رسي هر کله چې زړه دې نرم شو وبه جاړي د الله نه زړه چې دې نرم شو الله ته به نږدې شي زړه چې دې نرم شو عباداتو کې به دې شوق پیدا شي زړه چې دې نرم شو قرآن او حدیث به دله خوند درکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوره هسې څو مثالونه ذکر کوم نور دا یې اوږده موضوع ده که موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت نه دا خبرې را جمع کړو که نه دا غټه موضوع ده خو هسې یو څو مثالونه عبدالله بن مسعود وایي صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته وی چې اقرأ علیه القرآن دا قرآن ولوله چې زه واورم صحابه کرام ډېر ادبناک انسانان وی یا رسول الله اقرأ علیک وعلیک انزل یا رسول الله زه به ستاسو په مخکې څه تلاوت کوم خو نازل شوی په تاسو باندې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انی احب ان اسمعه من غیري زما دا خوښه ده چې زه تلاوت د بل چا د خولې نه اورم فقرأت عليه سورة النساء سورة النساء مې شروع کړه د هغې تلاوت مې شروع وی دې آیت ته راورسېدم فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا ای پیغمبره هغه وخت به څه وښي او څه ناشنا حال وی چې الله وایي زه په ټولو امتونو باندې به د هغوی پیغمبر ګواه کړم په هر امت باندې د هغوی پیغمبر به ګواه کوم او بیا به په دې ټولو پیغمبرانو باندې تا ګواه کوم وی ما ته وی چې حسبک الآن بس ودرېږه وی فالتفت الیه فاذا عیناه تذرفان وی ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو چې ولې ودرولم وی د سترګو نه اوښکې روانې وي دا نرم زړه دی دا هغه زړه دی چې تلاوت واوري او اوښکې د سترګو نه روانې شي ستا کله تلاوت سره اوښکې د سترګو نه روانې شوي دي او ته پوه شوی نه یې نو ستا د سترګو نه به اوښکې څه روانې شي دا یو غټه مسله ده